په خیر راغلی ملګرو، هر کله راشه. په خیر راغلی سر. مننه شهزاد او تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته او خوشحاله شو چې تاسو بیا ناست شو. مننه سر، خوشحاله شي. ملګرو داسې ده چې دې ځل مو د ملګرو په ډیر زیات فرمایش باندې او د بیا وینا باندې موږ دا کوم موضوع چې نن خوښ کړې ده، نو دا بیخي یو داسې ده چې دا موږ صرف او صرف د ملګرو په وینا کړې ده. او سر ته ریکوست وکړو، سر ته خپل باندې هم ډیر زیات میسجز کېده او ملګرو ما ته هم کول چې کوم خوښ وي نو د کوانټم میکانیکس او کوانټم فزیکس دا موضوع لګه را مخکې کې. نو سر بیخي همداسې ومنله. مننه سر، وړو چې څونه تاسو نه ریکوست کول او هغه حالانکې دا کوانټم میکانیکس زموږ په وروستو موضوعاتو کې دا موږ وروسته ایښودو، پر ملګرو بیا هغوی نه فرمایش غوندې وکړه. بالکل. نو دغه د چې نن موږ ته کوانټم تیوري چې کوم سرچینه ده کوم ځای نه راولاړه شوې ده د هغې چې کوم دا ټکي د کوم ځای نه راغلی ده، نوم د کوم ځای نه راغلی، په دې باندې به بحث وکړو. یو قسمه هغه تمهید به راوتړو او بیا پکې خبرې ډېرې دي، نو په هغې باندې به وخت په وخت باندې بیا بالکل مې خوښه ده سر. دا کوانټم میکانیکس خو په دې ادب فلسفه په دې باندې هم بیخي ډېر ژور اثرات دي، نو په هغې به هم بیا ورسره خبره کوو. خو شروع به بیخي د لومبۍ وغه نه وکړو چې کوانټم میکانیکس راغلی څنګه، شروع څنګه وشو او تر دې دمه موږ ته څنګه او څومره راورسېده. بالکل. او چې موږ دا ووایو نه چې کوانټم میکانیکس هغه لومبي څه چلونه شوي وو چې هغې موږ اړ کړو یا ساینسپوهان یې اړ کړل چې د کوانټم تیوري په شان نوی چوکاټ ورغی جوړ یې کړي که نه، او یو نوی دور شروع شي د 20مې پېړۍ په لومبو ورځو کې. نو دا څنګه وشو په دې باندې بحث کوو. دې لپاره ما یو څو سلایډز جوړ کړي دي، نو که ستاسو نو زه به تاسو سره شیر کړم. ډېره ښه ده سر. سمه، نو زه به دغه سلایډز شیر کړم او د هغې نه به بیا خبرې کوو. نو زه به دا سلایډ شو کوم چې د سلایډ به شو ته واړوم، نو بیا به زیات ښه ښکاري. اوس څنګه ښکاري؟ ښه دی. نو داسې کیسه ده چې د کوانټم تیوري کیسه موږ نن کوو. داسې وګڼئ چې د دې چې کومه د پیدایش کیسه ده هغه کوو چې دا کله پیدا شوه او د دې په پیدایش کې چې کوم دی نو د کومو خلکو لاس دی او دا ټولې قیسه کوو تر څه حده پورې. نو کوانټم تیوري دا ژوند تپوس دی که جواب دې کې چونکې غني خان دی او ډایلما خبرې کړې ده، پیراډاکس خبرې کړې ده، او کوانټم تیوري چې ده دا هم د دوڼو نه د پیراډاکس نه ډکه ده. دوڼه خو خیر موږ دوڼه هم یو قسمه پیراډاکس په پښتو کې موږ دا دوڼه ده، دا به ټیک کې پیراډاکسیکل سچویشن. اوس د دې نه مخکې چې د کوانټم تیوري جوړه شي یو نوی دور شروع شي، په دې کې یو داسې وخت راغی چې کله دغه دا لارډ کیلون په 19مه پېړۍ کې دا وویلې چې د نیوټن لاز او د الکتریسټي چې کوم لاز دي په دې باندې فزیکس کمپلیټ شو او د ترموډاینامیکس لاز او څه پکې پاتې نه دي. ځوانانو او پیغلو له پکار دي چې فزیکس کې وخت نه ضایع کوي. مطلب یې دا و چې په فزیکس کې نوي ډسکوریز نشي کېدی. خو خبره دا ده چې ده لږه تعدي وکړه په دې خبره کې. د هغې نه لږ وروسته کوانټم تیوري چې کوم دی نو جوړه شوه. دی خو ژوندی پاتې نه شو چې هغه وویني، خو لکه ډېر لوی ساینټسټ هم کله کله ډېر غټ کنکلوژنز راوباسي، هغه ټیک خبره نه. پکار ده چې په خپلو خبرو کې لږ د هیومیلیټي نه کار اخلي، د عاجزۍ نه کار اخلي، دا نه چې بس هر څه پوره شو. ښه، اوس دلته په دې سلایډ کې تاسو سره زه دا خبره شریکوم چې یوه مسله چې هغې نه یو قسمه د کوانټم تیوري د جوړښت ابتدا وشوه. هغې دې مسلې ته وایي بلیک باډي ریډیشن.
بلیک باډي ریډیشن چې کوم دی دا داسې دی چې دا چې کوم څیزونه ګرمو مونږه لکه د لیوار په بټۍ کې چې دا کویله ګرمېږي او هغه خپل رنګونه بدلوي. تاسو په دې تصویر کې نه چې دا کویله چې ده نه دا زیاتره رڼا ترې په ژیړ رنګ کې راوځي او څه په سور رنګ کې که نه. نو دا یو مسله وه. دا ولې مسله وه؟ د دې مسله دا وه چې مثال په توګه باندې ته بټۍ واخله یا تنور واخله که نه. تنور ولې ځکه اخلي چې په دې کې دا ریډیشن چې کوم دی دا د دیوالونو نه تننوځي او د دیوالونو نه راوځي. نو دې وخت کې یو توله پیدا شي، اکویلیبریم. نو مسله دا وه چې دا ریډیشن چې دی دا رڼا دا تپ د دې او د مادې ترمنځ د انرژي دا ورکړه راکړه څنګه کېږي. آیا دا انرژي چې د کوم دی د ریډیشن ته ننوځي او د ریډیشن نه دا انرژي د مادې ته ننوځي د دیوالونو ته، نو دې منځ کې توله ده. یعنی که ته د دې ریډیشن ټمپریچر او د دې دیوالونو ټمپریچر وګورې نو هغه به یو شاني. نو دغه ته په ترموډاینامیکس ژبه کې څه وایي؟ اکویلیبریم، توله. نو په دغه دوران کې بیا د ریډیشن نه چې کومه انرژي دیوالونو ته ننوځي د تنور او د تنور د دیوالونو نه چې د لمبو ته راځي، نو دغه انرژي په خپلو کې برابري. نو دا مسله خلکو سټډي کوله. نو مسله یې داسې سټډي کړه چې خلکو دا وکتله، دا کچمې چې وکړو چې په کوم رنګ کې څومره رڼا وځي. نو په کوم رنګ کې دا رنګ د ویولینګ سره تړون لري چې په کوم ویولینګ کې څومره انرژي وځي. نو د هغې چې کوم کچمې شته نو هغه دلته په دې تصویر کې تاسو ته زه ښیم. په دې کې دا وشو چې مثال په توګه که ټمپریچر 2000 کلونه دی نو زیاتره رڼا زیاتره انرژي چې راوځي نو هغه راوځي په دې باطنګړي رنګ کې، یعنی په 400 نینومیټر ویولینګ کې. که ټمپریچر لږ کم شي 6000 کلون شي نو بیا زیاتره رڼا راوځي په اودي رنګ کې. په نورو رنګونو کې هم راوځي خو په دغه اودي رنګ کې سیوا راوځي. او دغسې چې 4000 کلون شي نو زیاتره رڼا راوځي، زیاتره انرژي راوځي په سور رنګ کې او څه ورپسې. نو دې دا معلومه کړه چې په ډېر وړوکي ویولینګ باندې تقریبا د نش برابر انرژي راوځي او په ډېر غټ ویولینګ باندې د نش برابر انرژي راوځي او په هر ټمپریچر باندې په یو خاص ویولینګ کې د ټول نه زیاته انرژي راوځي. نو په دې وجه باندې څیزونو رنګونه بدلیږي چې کله ګرمیږي. چې وسپنه ګرمه که نه نو هغه اول توری بیا چې کوم دی نو سره شي بیا سپینه شي بیا سره شي، نو دا په دغه رنګ کې د هغې نه زیاته انرژي وځي. نو دا ګراف چې کوم دی دا دا یې پلاټ کړه، دا ایکسپریمنټ وشو. نو اوس ایکسپریمنټ خو ایکسپریمنټ دی، هغې کې خو د بار بار یو کې چې دا خبره کاره کې چېرې ایکسپریمنټ کې غلطي نشته، نو ایکسپریمنټ کې خو غلطي نه وه. اوس فزیکس د دې ایکسپریمنټ په بیانولو کې ناکامه شو. څنګه؟ هغه داسې ناکامه شو چې کلاسیکل فزیکس چې کوم دی په هغې کې 2 تیوریز دي، یو د الکترومګنیټزم او بل د ترموډاینامیکس. په الکترومګنیټزم کې دی ویلي چې دا لمبي چې دي، دا اور چې دی، دا رڼا چې ده، دا به موږ داسې وګڼو چې دا خو چپي دي. نو دا چپي چې کوم دي دا د الکتریک فیلډ چپي دي کوم چې په سور کې ښودلی شوی دی، او دا اودي چې کوم ښودلی شوی دا د میګنیټیک فیلډ چپي. نو دا چپي به موږ داسې وګڼو چې دا به چې کوم دی نو د موډز په شکل کې وګڼو، لکه څنګه چې رسۍ ته وتړې دواړو طرفو ته او هغه رسۍ له ترنګ ورکې نو هغه رسۍ یا خو دغسې بنګېږي یا په 2 لوپس کې بنګېږي یا په 3 لوپس هغه بنګېده کوي که نه. د ګیټار او یا د سیتار او یا د رباب چې کوم تار دی هغه ته ټنګې که نه، نو د هغې چې د ټنګېدو کوم موډز دي، حالتونه دي، نو هغه دغسې کېدی شي کوم چې په دې لیسټ کې ما ښودلي دلته. سر دا موږ چې دا کټونه هم بڼول کټونه که نه دې له به دا بڼ راوړه دې کې به ولونه وو، نو دا همداسې لرې لرې نیولي وو دغه موټي ستوره پاره دغه ورکول ولې یاد وي. بالکل بالکل ډېر ښه ډېر ښکلی اګزامپل هم ورکړو. دقسې چې رسۍ د یو طرفه ونیسې او د شرنګ وله ورکړې که نه نو یا هغه یو لوپ جوړ کړي یا په دې منځ کې چې کوم دی نو نوډ جوړ شي. نوډ ورته وایي مطلب هلته دغه نه یو 2 لوپس جوړ شي که نه، 2 غونچکونه جوړ شي یا 3 جوړ شي.
دغه چې دا بلبلکای پکې جوړی شي. ها نو دا موډز ولې جوړ کړو؟ الکترومګنیټزم تیوري استعمال کړه او دا موډز جوړ کړو. ولې جوړ کړو؟ ځکه چې کله ته موډز جوړ کې نو د ترموډاینامیکس په ذریعه به ته دا کار کولای شي چې هر موډ لته 1/2 kBT دا انرژي ورکولای شي. نو یې خبر آسان شوه. یو لاول دی په دې الکترومګنیټک تیوري کې سندکان جوړ کړو او بیا دی ویلې چې ترموډاینامیکس ماته وایي چې پر سندک کې څومره انرژي راځي. نو چې دا پکې راځي نو دا زما ټول کلاسیکل فزیکس شو چې دا زرا یو ځای کما نو د دې نه یو لا جوړ شي او هغه ته وی ریلی جینز لا. بس تا ټول خپل کلاسیکل فزیکس چې څومره زور هغه استعمال کړو. الکترومګنیټزم دې استعمال کړو چې د ریډیشن نه د جوړ کړو موډز. ترموډاینامیکس دې استعمال کړو دا دی چې په هر موډ کې څومره انرژي پکار ده. هغه په ټمپریچر باندې ډیپند کوي 1/2 kBT. نو د هغې نه راووتو تا سره یو لا دا وکړو ریلی او جینز دا کار وکړو که نه په 19مه پېړۍ کې. نو دا چې کوم دغه راووتو ریلیشنشپ هغه دا دی اوس دا انټنسټي ده یا څومره انرژي په کوم ویولینګ باندې وځي دا بیان کوي. خو قیصه څه ده؟ ورانه څه دی؟ ورانه دا دی چې دا فارموله چې ما کوم ریزلټ راکوي نو هغه دلته ښودلې شوې ده په دې سور رنګ کې بارۍ نه. نو دا فارموله ماته دا وایي چې په وړوکي ویولینګ کې پکار ده چې بې خرطو انرژي وځي. ایکسپریمنٹ ماته دا وایي چې نه په وړوکي ویولینګ پته 0 انرژي راوځي د تنور نه او په ډېر اوچت ویولینګ پته 0 راوځي. نو دا فارموله د اوچت ویولینګ سره خو سمې خوري ینه ایکسپریمنٹ سره بیخي د پاسه د ایکسپریمنٹ. خو په وړوکي ویولینګ بیا د ایکسپریمنٹ چې کوم ریزلټ دی او د تیوري چې کوم ریزلټ دی نو هغه د یو بل نه په بدل په چپه روان دي. نو دې ته هلکو نوم ورکو الټراوایلټ کټاستروفي. الټراوایلټ مطلب وړوکي ویولینګ ته یعنی په وړوکي ویولینګ باندې کلاسیکل فزیکس د تباهۍ سره مخامخ شو. کلاسیکل فزیکس کې خو نور څه نه وو، الکترومګنیټزم او ترموډاینامیکس او نیوټن لاز. خو د نیوټن لاز ډایرکټ استعمال دلته نه کیږي. نو تا چې کوم کلاسیکل فزیکس هغه ټول استعمال کړ، هغه د ټول په کار راوستو او چې د هغې نه کوم ریزلټ راغی هغه د ایکسپریمنٹ سره سمې نه خوري. ایکسپریمنٹ په یو مخ روان دی. ایکسپریمنٹ وایي چې په وړوکي ویولینګ په 0 انرژي راوځي او ستا ریزلټس وایي چې نه په وړوکي ویولینګ په کار ده چې بې پایه و انرژي راوځي. نو دا تباهي چې ده دې له نوم ورکو الټراوایلټ کټاستروفي. د دې مسلې حل چې کوم دی هغه راویستو میکس پلانک. څنګه راویستو؟ هغه د کلاسیکل فزیکس چې کوم بندنو د هغې چې کوم خنډونه و د هغې چې کومې پولې وې د هغې نه لږ مخکې لاړو. دو ویلې چې کلاسیکل فزیکس کې موږ وایو چې دا رڼا چې کوم ده نو دا اوارې چپي دي او دا موډز چې موږ جوړوو نو دا خو ټیک ده خو دا اوارې چپي نه دي. رڼا چې کوم ده دا دانې دانې ده او هر دانه چې کوم ده په هغې کې انرژي برابر ده چې د هغه دانه د کم فریکونسي دانه ده د کم رنګ دانه ده هغه فریکونسي او هغې له ضرب ورکو په یو کانسټنټ کې نوی کانسټنټ ایجاد کړه. هغې ته اوس پلانک کانسټنټ وایي او د دغه کانسټنټ چې کومه ویلیو ده هغه ډېره وړه ده 6.63 times 10 to the power minus 34 جول سیکنډ که نه. نو دا ازامشن وکړو چې دا رڼا چې کوم ده دا موږ د انرژۍ مسلسل بهاو ګڼو. نو دا رڼا چې کله د دیوالونو له انرژي ورکوي نو موږ دا ګڼو چې دا مسلسل د انرژي د دیوالونو ته وربهیږي. خو داسې نه ده. د دیوالونو او د ریډیشن په منځ کې چې د انرژۍ کومه ورکړه او راکړه ده نو هغه په پیکټو کې ده که نه. نو چې په پیکټو کې ده نو د دې مطلب دا دی چې دیوال به چې کوم دی نو یا 10 پیکټه اخلي یا به 20 پیکټه اخلي یا به 1000 پیکټه اخلي او دغسې به 20 پیکټه واپس ورکوي 10 پیکټ. داسې نشي کېدی چې یو نیم پیکټ ورکړي یا 2.5 پیکټه ورکړي. دا پیکټ نیمیږي نه. یا 10.1 پیکټ ورکړي یعنی 10 پیکټه او د بل پیکټ 10مه حصه. داسې نشي کېدی. او موږ دا غلطي کوو. موږ دا تسلسل چې کوم د انرژۍ په دې بهاو کې دی که نه دا موږ غلطي کوو. دا انرژي چې کوم ده دا
د دې په بهاو کې تسلسل نشته د انرژي دانې ده لکه څنګه چې منګه د روپو په ورکړه راکړه کې تسلسل نشته کستا خیالي یا منګه یو سړي له 10 روپۍ ورکو یا 1000 روپۍ ورکو یا 1000 روپۍ اخلو او کله چې اتانیز موجودي نو بیا ول لسنیمه ورکو یا دولسنیمه ورکو کنه کله چې سلورنیز موجود نو بیا ول پاو باندې دولس ورکو پاو کم سوار لس ورکو چې کوم کرنسی مطلب چې کوم پیکټ موجودي ورکی نو ورکی پیکټ موجود نه دا اغه نه من کمې نشي کولای مطلب ټاکا موجود نه نیمه ټاکا مونږ چاله نشو ورکولای ته چې د ټاکې نه لاندې بل څه شته نه یا پیسې نه نو دا څه د انرژي چې دا پیکټس دي د انرژي پیکټس دي بندل بس هغه کې چې لکه مطلب دا چې یو دا نو بس یو خاص لیول دا پګنی ته چې نیم یا د هغه 75% سا یا د هغه 50% نه بس پورا دی یا به پورا پیکټ اخلي یا به ورکه او پیکټ چې کوم دی هغه سي کولای نشي ځکه چې تی کله سي کولای شي نو بیا د غت مسلسل کولای شي دا بهاو جی کنه نو دا هغه په لومبي ځل باندې دا خبرو کړو نو دا هغه سره چې په فارموله جوړه شوې نه یو اسامپشن سره نه هغه فارموله دلته خودل شوې ده په دې تصویر کې دا فارموله چې کوم دی دا د ایکسپریمنت سره د سم میچ شو لکه څنګه چې چمیا د سپلای په تلی کې دوه ټوټې یو بل سره میچ کی پرنده باندې اواري نو دې په لومبي ځل باندې د بلیک باډي ریډیشن مسله حل شو خو د بلیک باډي ریډیشن مسله حل شو اوس نوې آیډیا منستراله او هغه دا د رڼا د دانو او د رڼا د پیکټو له نوم ورکو کوانټم د دې ځای نه نوم راغی د کوانټم تیوري په لومبي ځل باندې اوس په دې ځای باندې خبره نه ودرېږي چې کنه پلانک دا یو مسله حل کړه د کوانټم آیډیا سره او دا ګینه سمې او خورو کې دی شي دا کوئنسیډنسي اوس به دا مسله کتل غواړي مخکې چې آیا د رڼا چې کوم پیکټ دی کوانټم چې میکس پلانک انټروډیوس کړو پیجند دا په بل ځای کې سمې خو یو کنه نو یو بل مسله دا وخت کې روانه هغه ته وی فوټو الکتریک افیکټ دا مسله د سیوا چې ته دوه پلیټس واخلي او دا انود او بل ته وی کیتود کنه یو د بیټری په نیگیټیو ټرمینل پورې وتړي او بل د بیټری په پازیټیو ټرمینل پورې وتړي دوه منځ کې ګیپ او په انود باندې تر رڼا واچي نو انود نه چې کوم دی نو د رڼا په الکترون وباسي او کیتود راکاږي او په دې تار کې کرنٹ شي اوس کته رڼا چپی وګڼي او د انرژي ورکړه راکړه مسلسل وګڼي نو د دې مسلې ایکسپلینیشن ګران شي څومره الکترون چې په کوم فریکوئنسي باندې وزي او دا غي الکترون چې څومره انرژي ده نو د ایکسپریمنت او د تیوري په منځ کې تکرار راځي آینشټاین د څو کړو چې د میکس پلانک باندې آیډیا راوغسته د کوانټم دا آیډیا او هغه ویل چې دا رڼا چې کوم د فوټون د رڼا د کوانټم ته فوټون وي د فوټون چې کله په دې پلیټ باندې غورځيږي نو د الکترون کې جذب شي د الکترون د ټول فوټون اخري او چې کوم الکترون بهر راوځي نو د هغه سره سې انرژي پاتې شي او هغه انرژي چې کوم پاتې شي نو هغه د کینیټیک انرژي شي او چې کوم انرژي دنه پراوتو کې ته ولګي نو هغه ته بایندینګ انرژي وي ځکه چې دا خو په میټل کې دنه دی په وسپنه کې نو پراوتو کې لږه خواري خو لګي نو دا فوټون د انرژي چې کوم ده چې کوم واخلي کنه یو غون پیکټ واخلي دا پیکټ نه لږه وانت خرچو کې پراوتو کې او باقی د سره پاتې شي نو دې سیس چې کوم ده نو بیا د ایکسپریمنت سره به هیڅ سمې او ور دا دلته چې کوم ګراف خو دلې شوی د ایکسپریمنت دا کینیټیک انرژي چې کوم ده د فریکوئنسي سره نیغ په نیغه بدلیږي نو دا ګراف دغه متخی نو بل ځکه کوم کامیاب شو د آیډیا هغه د فوټو الکتریک افیکټ او تاسو ته به دا عجیب خبره ښکاري چې آینشټاین ته پر ریلیټیویټي باندې نوبل پرایز نه دی ملاو شوی خو په دې پرابلم په حل کولو ته ملاو شوی اوس
کدا د کوانټم د رڼا د افیکټ چې کوم دی کوم چې موږ کوانټم وایو یا فوټان وته وایو کدا صحیح باندې یو پیکټ دی نو د پکار دا چې د خوې خصلت د یو ذره په شان دي ځکه چې دا وړوکی پیکټ دی او وړوکی پیکټ چې کوم دی هغه د یو ذره په شان دی یو ځای نه بل ځای ته ځي کنه نو دا خبره اوس چک کول غواړي چې دا به څنګه چک کوو مثال په توګه باندې دوه ذرې چې یو بل سره ډغرې ووهي نو په هغې کې مومنټم او انرژي خوندي پاتې کېږي نو آیا چې کله دا کوانټم چې دی د الکترون سره ډغره وخوري او د په یو مخه لاړ شي او دا الکترون په بله مخه لاړ شي نو د کوانټم ته موږ د مومنټم او د انرژۍ دا خویونه چې کوم دي دا دلته ورکولی شو یعنی د یو ذره ګڼلی شو یو غونډارې نو دې مسلې ته وایي کامپټن سکیټرینګ په لومړي ځل باندې کامپټن چې کوم دی دا کوانټم چې دی دا د رڼا دا پیکټ چې دی د سره د لکه د پارټیکل په شان سلوک وکړو چې دا د یو ذره ده او چې کله الکترون سره وجنګېږي نو یو ذره یو خوا لاړه شي او بله بل خوا لاړه شي او د هغې نه چې هغې حساب کتاب وکړو د راتلونکي فوټان او د وتونکي فوټان چې کوم ویولنګ دی په هغې کې چې څومره فرق راځي د هغې حساب کتاب چې وکړو نو هغه سم راووتو د ایکسپریمنټ سره سمې خوري نو دا یې بله کامیابي شوه یعنې د کوانټم آیډیا مسلسل په یو ایکسپریمنټ کې په بل ایکسپریمنټ کې سمې خوري نو رو خلکو د کوانټم آیډیا قبولول شروع کړه چې رڼا چې کوم ده هغه د وړو پیکټونه جوړه ده اوس دې ځای کې یو بل ساینټسټ دی ډي براګلي دا دلته چې تصویر ښودلی شوی د خبره دا وکړه چې ښه اوس راځئ چې یو بل تپوس وکړو رڼا چې چپې چپې وه هغه خو تاسو دانې دانې کړه که نه پیکټې پیکټې هم کړه او ایکسپریمنټس هم موږ ته دا وایي چې دا خبره ټیک ده نو دا الکترون خو دانې دانې دی موږ یې ذرې ګڼو نو آیا دیم چپې چپې کېدی شي یعنی چپې لاړې دانې دانې شوې نو آیا دانې دانې څیزونه چپې چپې کېدی شي آیا الکترون د چپو خویونه کولی شي که نه نو دا تپوس د وکړو خو ته چې کله یو دانې ته یا یو ذرې ته د چپو خوی ورکې نو بیا به هغې له ویولنګ پیدا کې ځکه چې د ویولنګ چې کوم دی دا د چپو یو قسمه د هغې جامه ده د هغې کرکټرسټک دی د هغې خوی خصلت چې کوم دی هغه د ویولنګ نه نو ده وویلې چې ښه زه به الکترون ته ووایم چې دا چپه ده او ویولنګ به له داسې جوړ کړم چې د پلانک دا کانسټنټ به راواخلم او دا به د الکترون په مومنټم باندې تقسیم کړم نو چې د کوم الکترون مومنټم سیوا دی نو د هغه ویولنګ به کمي او چې د کوم الکترون مومنټم کم دی نو د هغه ویولنګ به سیوای دا د یو پاسچولیټ ورکړه او دا خبره د فوټان چې کومه کیسه وه د هغې نه جوړه کړه د الکترون لپاره نو اوس به دا چک کول غواړي چې تا خو الکترون ته چپه وویله او ویولنګ دې هم وله جوړ کړو خو دا به ګورو څنګه نو د هغې دپاره چې کومه طریقه وه هغه دا وه چې ګوره کله چې موږ الکترون ذرې چې کوم دي هغه د یو سورس نه را روانې شي او د مثال په توګه مخه کې ورته یو دیوال جوړ کړو او په هغه دیوال کې دوه سوري نو هغه ذره چې کوم ده که هغه په یو سوري وځي نو هلته په سکرین هغه سوري ته مخامخ ولګي که په دې بل سوري راوځي نو دلته به مخامخ ولګي خو دا چپي نو بیا به داسې وکړي چې کله دا د سورس نه را روانې شي نو چې کله په دې یو سوري په دې بل سوري لکه د رڼا د اوبو چپې راووتې نو دلته په سکرین باندې د یو سوري نه هم چپې راورسي په ټول سکرین باندې او د بل سوري نه به هم په ټول سکرین باندې چپې ولګي نو د چپو خوی دا دی چې بیا په سکرین باندې چېرته غټې چپې جوړې شي چېرته به صفر چپې جوړې شي هېڅ به هم نه وي چېرته به غټې چپې جوړې شي چېرته به هېڅ هم نه وي د ذرو په شان نه وي دوه داغونه به نه جوړوي په سکرین باندې بلکې د داغونو لړۍ به جوړوي چېرته به وي چېرته به نه وي چېرته به وي چېرته به نه وي که نه فرنجز ورته وایي یا انټرفیرنس پیټرن ورته وایي نو چپې نو موږ دا نو اوس موږ الکترانو سره دا تجربه کولی شو که نه شو نو معلومه دا شوه چې دا کار کېدی شي نو ډیویسن او جرمر دا دوه ساینټسټ دي هغې داسې کار وکړو چې د الکترانو یو بیم یې راواخیسته او څنګه چې رڼا موږ
په دوو کړکو کې یا په دوو وړو سلیټس کې بارو باسو اول ته په سکرین باندې هغه موږ سره انټرفیرنس فرنجز جوړ کی یعنی د رڼا او د تیارې د لړۍ جوړه کی نو دې ته موږ وایو ډایفراکشن او انټرفیرنس پیټرن. اوس که دا الکترون چې کوم دي دا ذري نو دي چې کله په دغه دوو کړکو وځي نو په کار ده چې هلته په سکرین باندې ماته صرف 2 داغونه میلاو شي یعنی چې په یو کړکۍ کې الکترون راغلی دي نو هغه مخامخ لګېدلی دي او چې په بله کړکۍ کې راغلی دي نو هغه مخامخ لګېدلي که الکترون چېرته ذري یا د ذرو خوی کوي. کله چې د خلکو دا تجربه وکړل د یوې سنجر باندې هغې دا معلومه شوه چې الکترون چې کوم دي هغه هم سره فرنجز جوړوي. الکترون زیات لګېدلی دي نشته دی زیات لګېدلی دي نشته دی زیات لګېدلی دي نشته دی او دغه شان څنګه چې چپې هغه په دیوال باندې یا په سکرین باندې موږ سره انټرفیرنس فرنج جوړوي دغه شان الکترون هم جوړوي او دا فرنجز چې کوم دي د دې چې کوم د ویو لینګ حساب کتاب دی نو هغه د ډي براګلي د دې ویو لینګ سره سمې خوري نو ډي براګلي په سمه لار روان دی او دا آیډیا هم په سمه لار روانه ده دا ریلیشنشپ چې الکترون هم چپی دي. نو اوس ریالټي دا تاسو چې په شروع کې خبره وکړه چې کوانټم میکانکس ډېر فلسفیانه انداز لري هغه دا دی چې اوس ریالټي څه شی دی آیا ریالټي چې کوم ده هغه چپی دی او که ذري دی. اوس الکترون ته خو چې موږ ګورو نو کله ذري دی او کله چپی دی کله چې په دې دوو کړکو باندې وغورځو نو د چپو خوی کوي خو کله چې په کامپټن سکیټرینګ کې پروټون سره ډغرې وي نو د ذرو خوی کوي. دغه چې رڼا چې ده رڼا خو چې په دې دوو کړکو باندې موږ وغورځو نو د چپو خوی کوي دا فرنجز جوړوي خو کله چې په فوټو الکتریک افیکټ کې د الکترون سره ډغره وهي نو بیا د ذرو خوی کوي. کله چې په تنور کې د دیوالونو سره رڼا انرژي ورکړه راکړه کوي نو بیا د ذرو خوی کوي. نو آیا انډرلاین ریالټي چې دا د دې په شا چې کوم ریالټي دا هغه بینګ چې دی چې کله ځان د ذرو په شکل کې ښیي کله ځان د چپو په شکل کې ښیي هغه بینګ څه شی دی نو دا ټوله قصه را روانه شوه په فلسفه کې په فزیکس کې دا ټوله دې ته اصل کې په فلسفه کې دې ته انټالوجي وایي یعنی انډرلاین ریالټي د دې په شا چې کوم ریالټي دا هغه څه شی ده هغې ته وایي انټ نو کوانټم میکانکس د انټالوجي مسله جوړه کړه کنه نو هغه دې ځکه ما ځکه لیکلي چې خدای خو دې حیران کړل چې حیران کړم مسالې خو حل شوې خو نوې قصې راووتې چې آیا ګوره په دې کې بله قصه ده په دې کې د ابزرور او د ابزرو یو مسله را پیدا شي هغه څنګه اوس ته به وایې چې دا الکترون چې د دې سورس نه راووته او دا په دې کړکۍ کې ووته په دې کړکۍ کې ووته کنه نو په دې دغه باندې سکرین باندې دغه جوړ کو دا پیټرن جوړ کو نو دا الکترون چې چپو خوی کوي نو چپه خو غټه نو کې دې شي نیمېږي نیم په یو کړکۍ کې وځي نیم په بل کړکۍ کې وځي نو ته که زه ورته دې کړکو خواته کښېنم او د رڼا فلیش را سره او دا الکترون چې کله راځي نو زه به خیال ساتم زه به ورته ګورم نو زه به تا ته وایم راپورټ به در کوم چې دی په دغه بره کړکۍ باندې ووته که په دې لاندې کړکۍ باندې ووته نو که په بره کړکۍ وتی نو ما ته به پته لګي چې مخامخ په سکرین باندې لګي او که په لاندې کړکۍ وتی نو مخامخ په سکرین باندې لګي نو په دې طریقه باندې به زه د لیست جوړ کړم چې څومره په بره کړکۍ تللي او څومره په لاندې کړکۍ تللي دي نو د هغې نه بیا ما ته معلومه شي چې دا منځ کې پکې د کوم ځای نه راغلي دي دا ځای په ځای خیال دی د دې کړکو شاته ورته کښېنم نو خبره دا وشي چې د دې کړکو شاته ورته کښېني او د دې الکترونو مشاهده ته شروع کړي او لیست یې جوړ کړي چې کوم الکترون په کومه کړکۍ تللی دی که دا کار دې وکړو نو په دې سکرین باندې دا چې کوم د چپو دا پیټرن دی دا ختم شي چې کله ورته نه ګورې نو چپي دي چې کله ورته ګورې بیا ذري دي یعنی ستا کتنه چې دا هغه د الکترون هغه خوی بدل کړي نو دی چې کله ته نه ګورې نو دی د چپو خوی کوي خو چې کله ورته ته پټ کښېنې او د تماشه وکړي نو بیا دی د ذرو خوی کوي نو خبره لا نورم کمپلیکیټډ ده په
په دې کې بیا د ابزرور او د ابزرد د شاهد او د مشهود چې کومه لوبه ده هغه هم پکې راغله. نو ما موږ دلته چې کوم باس راغونډوم هغه دا دی چې د کوانټم تیوري چې کوم جوړښت دی هغه د بلیک باډي ریډیشن د مسلې نه شروع شو، په فوټو الکتریک افیکټ کې بیا هغه کاره شو، په کامپټن سکیټرینګ کې بیا نورم کاره شو، او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغې دې خبرې له موقع ورکړه چې خلکو الکترون هم چې کوم دی نو چپې ګڼل شروع کړو، او د هغې نه د کوانټم تیوري چې دا کوم چوکاټ دی د 20مې پېړۍ په لومړو کلونو کې منځته راغی. خبرې پکې نور هم ډېرې دي، هغه به بیا وخت په وخت کوو د خیره. نو ستاسو میوټ دی دا. میوټ خیال مې نو ډېره مننه سر، ډېر زیات خوند دی او ما ته خو پکې خپل دغه ډیبراګلې والا دغه رایاد شو که نه ډیبراګلې نیچر لو لایک سیمټري. ما ته خیال دی د دا یو تیورټیکل فزیسټ و که نه یو فیلسوفر و د وی چې دا که یو داسې کوي نو بل به هم دغسې کوي، که چېرته دا کله دا یو بیهیو کله بلکې نه چې نیچر لایک سیمټري. ما ته دا الفاظ یا چې دا څه خبره وه سیمټري ده ډېره ښکلې خبره مو کړه، ځکه چې دی نه دی دا دی لوی ډیبراګلي. لوی ډیبراګلي دا د فرانس چې کوم شاهي خاندان دی دا د هغې کس شهزاده دی، خو فزیکس کې ډېر زیات انټرسټډ و او فلسفي کې هم انټرسټډ و، نو فزیکس یې ویلی و. او دغه دور چې دی د دې 19مې پېړۍ د اخري کلونه او د 20مې پېړۍ د لومړي کلونه، نو په دې دوران کې په دې جرمني کې او په دې فرانس کې او په دې انګلند په دې ځایونو کې ډېر لوی ډېر زیات چې کوم دی نو اکټیویټي روانه ده د فزیکس په حواله باندې او د فلسفي. نو ماحول جوړ دی، نو شهزاده هم چې کوم دی نو راغی پکې لویس ډیبراګلي، او ډېر په ښه موقع باندې پکې ډېر ښکلې خیال راوړاندې کړو. دا د ده د پي ایچ ډي تیسیس و، په هغې کې دا خبره وړاندې کړه، په هغې باندې تیسیس ولیکله. نو دی به مشکل دغه د 22 کالو 25 کالو به په هغه وخت کې ډېر په وخت باندې، او بیا یې ټول عمر په دغه هغه کې تېر کړو کوانټم تیوري په ډیټیلز کې. تاسو خبره ډېره صحیح وه. داسې څه ده جي سر، ډېره مننه سر. او دا سلسله خو به همداسې جاري وي، او د دې نه پس موضوع به سر په د کوانټم میکانکس په د دې سره تړلې نور خبرو باندې بیا د خیره زر مخاطب یو. مننه.